د قرآن مجید ځلانده ستوري په څیرو کې روښنایي په زړونو کې کلام د الهي ټول د سپېڅلي قرآن کریم له برکته دي. د کندوز ولایت مسکین آباد په سیمه کې د انوار محمدیه له دینی دارالعلوم او دارالحفاظ څخه 18 تنه د قرآن عظیم الشان حافظان د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې د فضیلت پګړۍ په سر او ټولنې ته د دینی خدمت په موخه وړاندې کیږي. تقریبا 18 کسانه د مختلفو ساحو او د مناطقو د کلو د کندوز ولایت هغه فارغه شوي د موږ سره تقریبا هر یو 2 کاله 2.5 کاله یا د هغې نه څه زیات او کم دلته په دې جامعه کې زده کړې کړي دي. له بل لوري دغه مراسمو کې د کندوز ولایت او ولسوالیو دینی عالمان او ګڼ شمېر خلکو ګډون درلود چې د خبرو پر مهال د پوهې ترلاسه کول فرض وباله. له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې خپل بچیان د زده کړو ترلاسه کولو په موخه وهڅوي. هغه د مسلمانانو رهنمایي کوي، هغه د مسلمانانو رهبري کوي. دا برکت، دا اعزاز د قرآن عظیم الشان دی. فردا علما و فضلایی را که از دوره های حدیثی فارغ میشه فارغ میتیم، اما دوره های باید داشته باشیم حتی در سطح مدارس که یک عالم دینی ما بهترین کامپیوتر فهم باشه. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې د سلو ډیره دینی زده کړو دارالعلوم او دارالحفاظ شتون لري چې هر کال په سلګونه کسه د قرآن پاک حافظان او دینی عالمان ټولنې ته د سمون په موخه وړاندې کیږي چې د انوار محمدیه د دینی دارالعلوم او دارالحفاظ د مسؤلینو په خبره تر دې مهاله 50 کسه حافظان ټولنې ته وړاندې کړي دي.